سلامونه د اورود څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د مال خبرې څانګې ته ښه راغلاست. د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد له اوو زونونو څخه 50,000 تنو د عالمي یا ماسټري دورې ازموینه واخیسته. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ ندى محمد ندیم د دې ازموینې د پرمختګ د څارنې په موخه کندهار ولایت ته سفر کړی او په دغه ولایت کې د هیواد د ټولو زونونو لپاره د ازموینه پرانیستې ده. د دې ازموینې د پیل په مراسمو کې ښاغلي ندیم عالمانو ته په ازموینه کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ او ویل چې په دې پروسه کې به د علماو اسناد تثبیت سي. د افغانستان نفوس په 2024 کال کې 43 میلیونو ته رسیدلی دی. د اوسنیو وړاندوینو له مخې تمه کړي چې افغانستان به تر 2040 کال پورې 70 میلیونو وګړو ته ورسیږي او په دوامداره توګه وده وکړي. ملګري ملتونه وړاندوینه کوي چې تر 2050 کال پورې به د افغانستان نفوس 4 میلیونه کسانو ته ورسیږي. د افغانستان نفوس هر کال 2.2 سلنه زیاتیږي. اندونیزیا افغانستان ته د پولیو واکسین 10 میلیونه ډوزونه لیږي. د اندونیزیا حکومت اعلان کړی چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجه صندوق یا یونیسف په همکاري افغانستان ته د پولیو ضد واکسین 10 میلیونه ډوزه ولیږي. او په پای کې په تورخم کې ځایي سرچینو ویلي چې پاکستانی مامورینو په دغه پوله کې داسې اطلاعیې ویشلي چې له مخې افغان ناروغان او موټر چلونکي د 1403 لمریز کال له وریه حمل میاشتې له 12 نیټې څخه له ویزې پرته دغه هیواد ته د ننوتو اجازه نه لري. دغه اعلانونه پرون په پښتو او اردو دواړو ژبو خپاره شوي. تورخم د سوداګرو او خلکو په ځانګړې توګه د ناروغانو لپاره له ګڼه ګوڼې ډکه لاره ده. له ملتیا مو مننه.